ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله وئ او راغلي وئ چې خپل نوی درس ووینئ، غوږ ورته ونیسئ او ډېر نوي شیان ترې زده کړئ. نن د میوو درس دی. میوې تاسو ته خپله ترانې وایي او ځان درته معرفي کوي. نن به بیا هم درس د بسم الله الرحمن الرحیم په مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. اوس تاسو ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، بیخي سمه زده کړې ده، بیخي ښه زده کړې ده. دا میوې دي، ډول ډول میوې دي. میوو ته په انګلیسي فروټ وایي. فروټ تاسو خو دوی پیژنئ. په اول کې د ښي لاس طرف ته سرکۍ ده. سرکۍ ډیره خوشمزه میوه وي، بیا مالته ده، بیا کیله او بیا انار، بیا بله مالته ده او بیا مړه ده. نو دا ښکلې میوې دي. اوس به تاسو ته په خپله ځان معرفي کړي. زه ښکلې مړه یمه، ډېره تکه سره یمه. زه ښکلې مړه یم، رنګ یې تکه سره یم. ډېر ویټامینونه لرم، تا ته په فایده یمه. ډېر ویټامینونه لرم، تا ته په فایده یمه. زه سور انار یم، ډېر خوندور یمه. ډېر خوندور یمه، تا ته په فایده یمه. زه سور انار یم، ډېر ګټور یمه. زه سور انار یمه، ډېر خوندور 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 یمه. زه سره سرکۍ یمه، ډېره خوندوره یم. زه سره سرکۍ یمه، ډېره خوندوره یم. زه سره سرکۍ یمه، تا ته ګټوره یم. زه سره سرکۍ یمه، تا ته ګټوره یم. زه سره سرکۍ یمه، تا ته ګټوره یم. زه خوږه مالته یمه، ډکه له اوبو یمه. زه خوږه مالته یمه، ډکه له اوبو یمه. زه خوږه مالته یمه، تا ته ګټوره یم. زه خوږه مالته یمه، تا ته ګټوره یم. ما وخوره خوږه مالته، تا ته به وکړي فایده. ما وخوره خوږه مالته، تا ته به وکړي فایده. زه خوږه مالته یمه، تا ته په فایده یمه. زه خوږه کیله یم، زه خوږه کیله یم، تا ته ګټوره یم. زه خوږه کیله یمه، تا ته په فایده یمه. زه خوږه کیله یمه، تا ته په فایده یمه. ما وخوره خوږه کیله، ما وخوره خوږه کیله، تا ته به وکړي فایده. آفرین، شاباس، ډېرې ښکلې ترانې مو وې. نور نو مو وخت پوره شو. د خدای پامان.